د اسلامي امارت د واکمنۍ د خوا د بګرام هوایي اډه رسما امریکا ته وسپارل شوه او 1400 امریکایي ځانګړي ځواکونه د بګرام په لور روان شوي دي او د نوموړي اډې پر سر د بي پلوټ الوتکو ګزمې هم پیل شوي. د بګرام د هوایي اډې په اړه دا تازه راپور سره په ویډیو کې تر پایه وګورئ. د امریکایي پوهنتون استاد نجیب الله زاد وایي د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس بګرام هوایي اډه امریکا ته سپارل شوي او پکې د ځای پر ځای کېدو لپاره امریکایي اووم ګروپ ځانګړي ځواکونه له ایګن هوایي اډې څخه روان شوي چې دا مهال دغه هوایي اډې ته په لاره دي. نوموړي ادعا کوي چې سمدستي شاوخوا 1400 دغه ځواکونه په بګرام کې د ځای پر ځای کېدو لپاره روان شوي دي او د جوړجاړي له لارې به دغه امریکایي ځواکونه بګرام اډه کې ځای پر ځای شي. نوموړی وایي امریکا د ایران او اسرائیلو احتمالي جګړې پیلېدو او په سیمه کې د خپل استخباراتي او نظامی حضور لپاره عاجل د بګرام هوایي اډې ته اړتیا لري چې د طالبانو لخوا هم ورسره د دې هوایي اډې پر سر هوکړه شوي، خو دا چې په کومو شرایطو لا واضح نه ده او طالبانو هم لا تر اوسه د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي.